چې سړی د پښتنو سره ناست دي او بیا په داسې مجلسونو کې ناست دي، داسې درانه مشران پکې، پښتانه پکې، نېشنلیان پکې، د قام خبره پکې کېږي، د خاورې خبره پکې کېږي. او زمونږ دا خاوره دومره زرخیزه خاوره ده چې څه مثالونه به درته وایم. خدا ماشوم دی، تاسو یې وګورئ په دومره کم عمرۍ کې دومره غټ کار کول واقعي ډېره غټه خبره ده. زما له خوا ته ډېره مبارکي او تاسو ته ډېره زیاته مینه. راځم مقصد طرف ته چې دوکړۍ باجي او قوالۍ په مزاراتو حق حق، دوکړۍ باجي او قوالۍ په مزاراتو حق حق، تورې جامې علي علي او وزادار کفر دی. د نن مفتی یم فتواګر یم هر سړی کافر کوم، زمونږ نور څه کار دی، زمونږ خو بس کار کفر دی. لرو سو مذهب پرسته اندازونه، لرو سو مذهب پرسته اندازونه، کړو الله الله پکانی کانی زړونه. او زه دې ډېرې مینې وران کړم لالیا، زه دې ډېرې مینې وران کړم لالیا، را کړم رټ رټ جوابونه، یا معاذا یا مولا باچا خانیه، یا په فکر یا په کار باندې پښتونه. دوه درې شعرونه ستاسو نظر تقدم په ترنم کې ملګري ډېر دي، ما ته احساس شته، نو مناسب به دا وي چې لږ شعرونه ووایم. سګرټ سوی وخراتام دی او ماښام دی، سګرټ سوی وخراتام دی او ماښام دی، څوک روان اندام اندام دی او ماښام دی، څوک روان اندام اندام دی او ماښام دی. ما د یار بنګړي پلا کړل شور اورم، ما د یار بنګړي پلاس کړل شور اورم، ما د یار بنګړي پلاس کړل شور اورم، دا پېښ کې کم مقام دی او ماښام دی، څوک روان اندام اندام دی او ماښام دی. کاش چې دا منظر کینوس باندې انځور کړم، کاش چې دا منظر کینوس باندې انځور کړم، کاش چې دا منظر کینوس باندې انځور کړم. یو جنۍ ده او یو بام دی او ماښام دی، څوک روان اندام اندام دی او ماښام دی. د معاذ په قبر هیڅ یو سحر ماګ دی، د معاذ په قبر هیڅ یو سحر ماګ دی، د معاذ په قبر هیڅ یو سحر ماګ دی، دا مفتی بلها بدنام دی او ماښام دی، دا مفتی بلها بدنام دی او ماښام دی، څوک روان اندام اندام دی او ماښام دی. سګرټ سوی وخراتام دی او ماښام دی. دوه شعرونه فقط